بسم الله الرحمن الرحیم. د خود محترم ولی صاحب کمنی کماندان د ولسی جرګې د وکیلانو ټولو دوستانو او راغلو مېلمانو په اجازه موږ ته یوه ټوکره په یاد شوه. موږ د دوبۍ نه یو ځوان راغلی و، بیا واده و په دې کلي کې. مور یې ورته وویل چې دا بلو ډلې ته لاړ شي، تا دا کتر خوښۍ هم باسي. دا موږ د ده نه ملګري چې نوي شاعران شولې، تاسو د پاس خوښۍ باسي ظالمانو. دلته چې راځئ د خوشحالو ته وخت ورکوئ چې نه یې کابل لیدلی، نه یې زابل لیدلی، نه یې ننګرهار لیدلی. راځئ چې دلته دا ځوانان وټکوو. دا دلته کول کېږي. موږ دغه ویندویان ډېر ښه غږونه لري، چې تجربې دي. باید کاروان یې وروسته کړی وای چې ټولو کاروان نه وروسته شعر ویلي ځوانانو لري. بیا ما بدبختي دا ده چې جواب شاته راغلم. جواب دا شعرونه وویل چې موږ شعرونه هسې پکې معلومېږي نه. موږ خو غوښتنه دا ده چې مېلمه ته موږ په بستر کې ځای ورکوو، خو بستره نه ورکوو. بستره مېلمه یې ځان سره نه وړي. ټول مېلمنو ته ښه راغلاست وایو په خپل چوکاټ کې. خو زموږ د ځوان نه تکار ویندویان باید انحصار ته خاتمه ورکړي. د 16 کاله زموږ د مشکلات دي. دا ځوانان ټول غریبان راغلي دي لرې وطنونو نه. په عمر کې شعر نه دی ویلی. دلته موږ شعر څه کوو؟ شعر نه څه شوروا جوړېږي. خبره دا ده چې موږ تصادفي یو کاروان صاحب که شعر ووایي ښه معلومېږي. اسمان ته سلامونه دي، جهان ته سلامونه، راوړي مې دي تاسو هر یو ځوان ته سلامونه. راځئ چې د نفرت له سرحدونو نه ورتېر شو، کوو به په هر ځای کې هر انسان ته سلامونه. راځئ چې د احمد د کړو وړونه ځان خبر کوي هندوانې کې تر اوسه یا قربان ته سلامونه. دا مسلمانه پکې موږ هم احساساتو لاندې راوستو. ولي صاحب خبره داسې ده چې موږ چې ځواني وه تا به مینه نه کړه. زما چې ځواني وه تا به مینه نه کړه، ما ته دا خبره سپینه نه کړه. اوس چې بوډا شو سات یې مینې کوې، اوس چې بوډا شو سات یې مینې کوې. ما ته د دا خبره زما ځواني خو د رنګینه نه کړه. هر وخت چې تاسو شعرونه وایئ ځوانانو، ما ته هلته یو ځوان راغی مخکې د نه چې زره جګ شمه دا تهذیب وایي چې لږ شعرونه به وایې چې وخت کم ونیسئ. ما ورته چې چا درته وویل؟ وایي چې اطلاعات فرهنګ رئیس صاحب تا ورته وویل که نه؟ ما ورته وویل چې ښه دا خو ښه پیشنهاد کړی. ما کله ډېر شعرونه ویلي دي چې زه بیا نن ډېر وایم، یا جګ شوی یم نه یم، نوبت یې نه دی راکړی. رومانتیزم په شاعرۍ کې اوس ډېر مخته تللی دی. ولې ریالیستیک شعرونه د وطن جغرافیا نصیب او قسمت معلوموي. د افغان په ننګ مو وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دغه یو ټکی موږ او تاسو ته د افغانستان د جهان جغرافیا تعریف کړې ده په دې یو شعر کې. 400 کليه کېږي چې دا ریالیستیک شعر نه مړ کېږي. او د کاروان په ما وړاندې د رومانتیک شعر ویل یې ما لپاره ګناه ده. احمدشاه بابا وایي چې د ډیلي تختیرونه چې رایاد کړل ما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. غني خان وایي چې والا چې د جنات نه بشم شتون چې که نه اورم کنځلې د پښتون. ملنګجان وایي چې خدای د ستا لوی خدایي نه لوی انسان غواړمه، جنات خو پرېږده زه اول پښتونستان غواړمه. دا قرباني دوی ورکړې ده. درویش درانای وایي چې نه د ښکلا دوا لرم نه تر هنداره ښه یم، زه د ککاڼی د رقیب د سال دپاره ښه یم. موږ د 18 کاله رنګونه ور ولیږل او رنګونو باندې باران وشو، سپین راووتل چې شی پکې نشته. زموږ هویت، زموږ هغه جغرافیایي موقعیت او طبیعت په کابل کې ثبوت نه کړل. زموږ ملان کاروان وایي چې مرغان دې راشي زموږ په لابو کې د جاله وکړي. غار منښتر نه لري، کلی مو چنار نه لري. لایق صاحب وایي چې تور پنجابي راوسته کابل په تاش کې چې نه و، اوس به د مسجد حرامي بیا انجام ته وایي.
او زه څه وایم چې نوی جنګ په نوي رنګ کې را روان دی هغه تور سړی په لنګ کې را روان دی بیا چې زما د ګران وطن ورانول غواړي زما د ورور سره په څان کې را روان دی تاسو د خبر وئ یو شعر به کمال خان ته ووایم یو فکر کې که تاسو ملګرو اجازه وي او تاسو د رومانتیزم باندې ډېر فشار مه راوړئ قومونو ته روحیه ورکئ روحیه په شعر کې ده او په دې شعر کې نه ده چې یوازې تورې زلفې دي او زه درنه روان شوم او ته چې رارسېدې زه درنه لاړم دا کې نه ده له ورېځې تېر شومه د ورځې تېر شومه د لمر غېږې ته ورسېدم له ورځې تېر شومه د لمر غېږې ته خو موږ خو یو شی ګوره خو بیا دا کار نه کوي که نه له ورځې تېر شومه د لمر غېږې ته ورسېدم د ارمان کلي د ګودر غېږې ته ورسېدم کاروان صاحب ته یې لږ طلاقه څه پکې وي د ملنګانو د دیاره مې منزل پیل کړو ژوند به سام د سمندر غېږې ته ورسېدم اوس به د ستا د شور او ځوږ نه ترانې جوړوم له بره راغلمه د لر غېږې ته ورسېدم د خپلو پلونو شاته ګورم بې پروا خو نه یم له مودو وروسته د هنر غېږې ته ورسېدم تنده مې ماته شوه زما وه د عمرونو تنده پوهېږ پښو چې د کوثر غېږې ته ورسېدم سپېڅلې مینه مرتبه ده څه دروغ خو نه دي سپېڅلې مینه مرتبه ده څه دروغ خو نه دي د ستا په سر باندې د سر غېږې ته ورسېدم نوابه اوس به وطن جوړ شي هیله مند غوندې یو له تېرو شپونه د سهار غېږې ته ورسېدم تړلی مې د هیلو په زنځیر په لفافه کې تړلی مې د هیلو په زنځیر په لفافه کې جانانه درلېږمه یو تصویر په لفافه کې د ډېره موده دلته د وصال په تمه ژوند کړم تدبیر مې باندې پروت دی د تقدیر په زورره کې ولي صاحب ما زر وویل ما یو ملګری دوبۍ ته راغی د طالبانو په وخت کې باران نه کېده بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې په وطن کې بارانونه کېدل که نه و چې وره څنګه بارانونه وشي وکړه خدای ګل یې ډول غږ نه دی اورېدلی نو ما زر وویل ما وایي چې دغه ډول هم باید پکې واورو ډېره مننه څوک خفا نه شئ خو لږ توجه ساتئ که څوک تله د انصاف په لاس کې دار کې خپل سره برابروئ له رئیس صاحب څخه ډېره ډېره مننه دی چې دلته ناست وي زموږ مشاعرې او زموږ نننۍ غونډې ته یې خاص جانت ورکړی دی پورې ودان سعید شینواری لیکي چې سترګې دې سرې کړي دي چې پام مې درته وکړ سترګې دې سرې کړي دي چې پام مې درته وکړ یو وړکې تا واورېده سلام مې درته وکړ اخ ته مې اوبه کړې خوند مې درنه واخیست ست مې درته وکړ مګر خام مې درته وکړ او راکه تا د زړه راته ویلې ما د سر و واخله تا قسم غوښته په جام مې درته وکړ بیا مننه له رئیس صاحب څخه د مشاعرې په دې برخه کې قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي او یو څو شعرونه له موږ سره شریک کړي ګران ملګری قدرت الله درمان نظم دی چې په ژړا باندې مبارک لیمو لامده دی موږ بدبخته یو بختونه مې سپېره دي د ژوندون لمنه ډکه ډکه ډاکو هغه ښکلي په ښکلا وختونه مړه دي بیا یې خپل قهر راوارو چم کې بیا پرې نو د اسمان لاسونه سره دي د نصیب پیالې مو ډکې د لمیو خو له تکو تورو زلمو ترخه دي نه د شور نه مو د ننګ رکات تړلی مونږ بدبخت اوس د جنګ رکات تړلی او دا بدرنګ وطن جهان راته کچکول دی زمونږ ژوند پکې دریاب باندې راټول دی د نرګس د ګل ځواني حالاتو یوړه په دښتونو کې لاله مړاوې او زغول دی د بلبل په زړه کې هغه مستی نسته په ژړا زمونږ د سیمې هر غاټول دی په غاټولو د شبنم لاسونه کېږده زمونږ چم کې د کرم لاسونه کېږده
یو غزل وایم وروستی چې یوه لحظه یوه شیبه او یو نظر دی ژوند د صحراګانو او بادونو ډسمبر دی ژوند زه یې د خپلې خوښې ژوند د پکې پرې نه ښودم پر ما یې څه شي محرم دی که اختر دی ژوند له درده مرمه خو په شونډو کې مسکا ساتم خلکو رښتیا ویلې څومره لوی هنر دی ژوند. مننه. پیر صاحب وایي مغول په زور ننوت په کور د پښتانه مغول په زور ننوت په کور د پښتانه خو دغه کار هم وکړ په زور د پښتانه. له ګران درمان صاحب څخه نړۍ مننه. اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې له پکتیا څخه راغلی دروند او معزز مېلمه نور احمد حیران راځي ستاسو د چکچکو په بدرګه. نور احمد حیران سلامونه ستړي مشئ. ایوم منګل ورونه یو ټپه کوي موري منګالو ته مې ویر کا موري منګالو ته مې ویر کا منګال مردش نه ډرسنې چلوینه. غزل وایم د ټولو دوستانو په اجازه. خواهشات مې دي بې حده و اندازې بر خواهشات مې دي بې حده و اندازې بر د بښنې خدایه څه دي د توبې بر د فراق په سرو غرمو کې شولبې دمه جل وهلو د نور څه شته له سایې بر. او بل بیت دی غمه ښه شوې راته ژاړه تنهایي کې غمه ښه شوې ولې ما پسې راتلې بر ملا څه پېژنې بې له دغه دریو ملا څه پېژنې بې له دغه دریو له خیراته له سکاته او سرسایې بر. او ژوند د هر ارمان مې ستا د عشق په دین کړ ژوند د هر ارمان مې ستا د عشق په دین کړ حیران څه درنه قربان کړم له دې بر. او وروستی درې بیتونه وایم بیا په همدې باندې خدای پاماني کوم. چا ورانه کړې ده له مخه وخت ښایي چا ورانه کړې ده له مخه وخت ښایي په ننګي دې توره زخه وخت ښایي او چا ورانه کړې ده له مخه وخت ښایي په ننګي دې توره زخه وخت ښایي او ستا د بېلتون ګرمي تبا تبا کړم او خوله دې جوړه له شیریخه وخت ښایي. ډېره مننه. دا سر سبا جنې دا ګونګې زمزمې مکوا نکمل صاحب دا سر سبا جنې دا ګونګې زمزمې مکوا د زړه مړې به مې راوښلوې ټپې مکوا دومره در لنډ یم چې آن د زړه درزا دې اورم له ما نه پټې د خپل زړه سره کیسې مکوا. له حیران صاحب څخه مننه. افسر ملاجان ته درون چکچکو کوي چې راشي. افسر ملاجان یو څوک قربان مړ کوي تا پسې ځان مړ کوي یو څوک قربان مړ کوي تا پسې ځان مړ کوي خر چرته خر مړ نه کړو انسان انسان مړ کوي یو څوک قربان مړ کوي تا پسې ځان مړ کوي خر چرته خر مړ نه کړو انسان انسان مړ کوي. او زما له زړه نه پسې یره خېږي آه به مې څنګه بې اثره خېږي او څومره چې ګیره دې اوږدېږي پیره ارامېتوب دې هومره بره خېږي. او خلکو وې پرېوتې له غره یاره زه غورځېدم ستا له نظره یاره خلکو وې پرېوتې له غره یاره زه غورځېدم ستا له نظره یاره او دلته څلور هلته اویا نوش جان خلکو وې پرېوتې له غره یاره زه غورځېدم ستا له نظره یاره او دلته څلور هلته اویا نوش جان مزې دې وکړې ګیره وره یاره خلکو وې پرېوتې له غره یاره زه غورځېدم ستا له نظره یاره دلته څلور هلته اویا نوش جان مزې دې وکړې ګیره وره یاره او لاندې د خلکو حال خو ډېر خراب دی ته څنګه یې زمونږ بره یاره نه زمونږ یار شوې نه پوره شي اسلامي پاتې شوې نه زمونږ یار شوې نه پوره شي اسلامي پاتې شوې زاهده لاړې 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 او بیخي پاتې شوې او شراب حرام شباب حرام دا حرام آغا حرام
شراب حرام شباب حرام دا حرام آغا حرام دومره حرامو کې ته څنګه حلالي پاتې شوې شراب حرام شباب حرام دا حرام آغا حرام دومره حرامو کې ته څنګه حلالي پاتې شوې او خدای کوي ومنمه نه منمه هېڅ نه منم چې ملاجان سره ته ګرځې او صحیح پاتې شوې او هغه لږ مست کړې او تا هغه لږ مست کړې او تا سمدستي ورمنډه کړله هغه لږ مست کړې او تا سمدستي ورمنډه کړله یوه هوره کونډه شوه او بله دې بربنډه کړله او ته باقي ټوکې کوه مونږ به درته خاندو مشره ته باقي ټوکې کوه مونږ به درته خاندو وشنه وطن وطن پرېږده وطن مور خو دې ټنډه کړله او هغې هم خپل د زنې خال تازه که بېرته راغله ګل ملا جانه تا هم ګیره ورته لنډه کړله او غزل دی چې بنګړو په شرنګ د ګل په رنګ در سره وغږېږم بنګړو په شرنګ د ګل په رنګ در سره وغږېږم زنګ واخله یاره چې په زنګ در سره وغږېږم او څو کسه خپل دې مړه که څو دې د دښمن ووجل څو کسه خپل دې مړه که څو دې د دښمن ووجل ته کښېنه یاره چې په جنګ در سره وغږېږم او ما زمزم نه دي څکلي زه یې په خوند نه پوهېږم ما زمزم نه دي څکلي زه یې په خوند نه پوهېږم زه به شراب او یا په بنګ در سره وغږېږم او ما زمزم نه دي څکلي زه یې په خوند نه پوهېږم زه به شراب او یا په بنګ در سره وغږېږم او ته بېرته راشه او زما مخې له کښېنه چې زه ته بېرته راشه او زما مخې له کښېنه چې زه افغانستان غوندې ړنګ ړنګ در سره وغږېږم ته بېرته راشه او زما مخې له کښېنه چې زه افغانستان غوندې ړنګ ړنګ در سره وغږېږم او زما خبرو باندې ستا سر ګله نه خلاصېږي زما خبرو باندې ستا سر ګله نه خلاصېږي کوښښ به وکړم چې لنډ تنګ در سره وغږېږم او ژبه خو ټوله تا په خوله کې د نیولې رانه ژبه خو ټوله تا په خوله کې د نیولې رانه زه شکایت لرم خو څنګه در سره وغږېږم او یم مولا جان یمې شپې له را غلط شه که نه چې تر سهاره زه رنګ رنګ در سره وغږېږم نظر چې مې د سترګو په جنت کې لیونی شو ارمان صاحب نظر چې مې د سترګو په جنت کې لیونی شو یو شور شو چې غریب په محبت کې لیونی شو نظر چې مې د سترګو په جنت کې لیونی شو یو شور شو چې غریب په محبت کې لیونی شو وختونه ورته ټیټ شو خدا سر ورته ټیټ نه شو وختونه ورته ټیټ شو خدا سر ورته ټیټ نه شو دا زړه چې مې پښتون و په غیرت کې لیونی شو له درود مېلمه افسر ملاجان څخه نړۍ مدې اوس هم په خوست کې پیغام د ملي پرستنې د هیلمان ژوندی راځي تر دریزه چاچا کوټه کوي هیلمان ژوندی پتا میں شک نشتا او غم نازدار نشتا او مجبعی با اخوری دویسال سرک نشتا او کشمیر می خپل خاور انا اجاک نشتا کشمیر می خپل خاور انا اجاک نشتا می پر بیخی خاموش دی مڑا چک نشتا مای پر بیخی خاموش دی مړه چک نشته او هیلمن نری پښتون لاس کې ټوپک نشته او څو بنده وایم چې د قیامت په ورځ زری حساب د قیامت په ورځ زری حساب وي چا ګټلې که ګناه وي که ثواب وي ورسره ولې جان هر یو سوال ځواب وي که لوستلي چا دوه ټکي د کتاب وي ورسره به د جنګ هر یو سوال ځواب وي که لوستلي چا دوه ټکي د کتاب وي پښتون مري روان دی وینو په سیلاب وي چې تر څو پورې ژوندی دغه پنجاب وي پښتون مري روان دی وینو په سیلاب وي چې تر څو پورې ژوندی دغه پنجاب وي چې
چې عمل نه وي علم کا دریاب وي داسې پیر داسې ملا څنګه جناب وي چې عمل نه وي علم کا دریاب وي داسې پیر داسې ملا څنګه جناب وي جنگ پرست نه وي محروم له هر عذاب وي موسیقار ښه وي لاسونو کې رباب وي جنگ پرست نه وي محروم له هر عذاب وي موسیقار ښه وي لاسونو کې رباب وي هیلمنه هغه صدر وي نایاب وي چا شیندلې په مخونو چې تیزاب وي د نظم دوه کړۍ وایم حق به وایي نوراني صاحب زه به حق وایم وزیر صاحب تاسو به یا وایي چې دلته د جنګ د ختمېدو خبره چا ونه کړه دلته د جنگ د ختمېدو خبره چا ونه کړه دلته د امن د راتلو خبره چا ونه کړه ځمکه هم شنه ده له خندانه پاس اسمان خاندي په پښتنو پورې ته وګوره جهان خاندي ځمکه هم شنه ده له خندانه پاس اسمان خاندي په پښتنو پورې ته وګوره جهان خاندي د چا د لاسه مو چې واک لاړو اختیار لاړو د چا د لاسه مو لاستوڼي ته چې مار لاړو د چا د لاسه مو چې مړي هم د سپو خوراک شول د چا د لاسه مو د ژوند چې سینګار لاړو د چا د لاسه مو چې واک لاړو اختیار لاړو د چا د لاسه مو د ژوند چې سینګار لاړو د چا د لاسه مو چې مړي هم د سپو خوراک شول د چا د لاسه مو لاستوڼي ته چې مار لاړو په انسانیت باندې ملنډې وایه چا وهلې میندو عزت باندې ملنډې وایه چا وهلې په انسانیت باندې ملنډې وایه چا وهلې میندو عزت باندې ملنډې وایه چا وهلې څوک چې زما د پښتنو بچو قاتل هم دی څوک چې زموږ د بدبختیو لوی لامل هم دی مونږ به یې ورځې لمانځو هغه باطل یادېږي اوس بنې چې په دې هېواد کې لکه غل یادېږي مونږ به یې ورځې لمانځو هغه باطل یادېږي اوس بنې چې په دې هېواد کې لکه غل یادېږي څوک به خفه په دې حالت له مانه ډېر نه وي امین صاحب څوک به خفه په دې حالت له مانه ډېر نه وي فکر کوم هر چا تیار له چا به هېر نه وي څوک به خفه په دې حالت له مانه ډېر نه وي فکر کوم هر چا تیار له چا به هېر نه وي د پښتنو په سرو چا وایه مخونه وهل د شازرمو په سرو چا وایه مخونه وهل زما کاوړ په میخکیو باندې چا خرڅ کړلو زما کاوړ په 100 روپیو باندې چا خرڅ کړلو زما کاوړ په میخکیو باندې چا خرڅ کړلو زما کاوړ په 100 روپیو باندې چا خرڅ کړلو اوس د هېواد آبادولو روي سره کوي زما کاوړ په ګاونډیو باندې چا خرڅ کړلو فکر کوم هر چا تیار له چا به هېر نه وي څوک به خفه په دې حالت له مانه ډېر نه وي زما کاوړ په میخکیو باندې چا خرڅ کړلو زما کاوړ په 100 روپیو باندې چا خرڅ کړلو اوس د هېواد آبادولو د ویس سله کوي زما کاوړ په ګاونډیو باندې چا خرڅ کړلو هر څه ښکاري د سپین په تورو بدلوي څنګه دا حقیقت زموږ له ذهنه پاکوي څنګه او د تابوتونو کاروبار ته ختموي څنګه اوس به له خټو نه سړي ته جوړوي څنګه هر څه ښکاري د سپین په تورو بدلوي څنګه او دا حقیقت زموږ له ذهنه پاکوي څنګه او د تابوتونو کاروبار به ختموي څنګه اوس به له خټو نه سړي ته جوړوي څنګه وخت به راځي अब जरूर زه ګریوان نیسم بیا به د مرګ په فرښتو باندې زه ځان نیسم تر څو چې تا ته قبر جوړ نه کړم قرار نه کینم زه تر هغې به ځان ته مړې ماما نیسم زما وژل کوي روا ترې نه دلیل غواړم که دلیل نه لري له تعیر بس دلیل غواړم زما وژل کوي روا ترې نه دلیل غواړم او که دلیل نه لري نوره څه نه خرڅېږي یو تابوت ښه خرڅېږي او د وینې بیه کمه ګرانه اوبه خرڅېږي عسکر خبر هم نه وي په خوب ویده خرڅېږي عسکر خبر هم نه وي په خوب ویده خرڅېږي ستا عجیبه قانون دی ټوله بسته خرڅېږي
ساجب قانون دی ټول پستخر سیږي او د زنده‌باد مرده‌باد په یو ناره خرڅېږي د زنده‌باد مرده‌باد په یو ناره خرڅېږي پوه شئ د مینې په نوم دلته څه نه خرڅېږي خوار شئ دا څنګه زندګي کوي ته زهر وخوره یادګار صاحب خوار شئ دا څنګه زندګي کوي ته زهر وخوره او د بندګانو بندګي کوي ته زهر وخوره او د انسانیت جنازه وشوله ته نه خبر بچا لګیایي باچایي کوي ته زهر وخوره د انسانیت جنازه وشوله ته نه خبر بچا لګیایي باچایي کوي ته زهر وخوره سړیه هېڅ په کلیواله مینه نه پوهېږي ټوله د تونه بازاري کوي ته زهر وخوره او دا خو ډېر بد دی دا سرونه له تنې پرې کوي ولې د دې پیر موریدي کوي ته زهر وخوره او پلاره دا لور دې په سوره کې لګې ظلم دی دا اوس هم فکرونه پخواني کوي ته زهر وخوره او د لمن په راتلو ته ولې خوشحاله نه شوې ورسره اوس هم زببازي کوي ته زهر وخوره له هلمند ژوندي صاحب څخه ډېره مننه ممتاز ورکزی لیکي که مې هر څو نشه پوره ده راوایړوه که مې هر څو نشه پوره ده راوایړوه ساقي چې ستا د لاس پیاله ده راوایړوه قهرمان صاحب د آینې خامۍ شمېرونکیا خبره واوره د آینې خامۍ شمېرونکیا خبره واوره څه پکې ګورئ سرچپه ده راوایړوه ډېره مننه د مشاعرې په دې برخه کې عمادالدین دوران ته بلنه ورکوو چې راشي یو ګلابي غزل له موږ سره شریک کړي او له هغې وروسته د جهانزیب جوهر ځان چمتو کړي عمادالدین دوران ته چکچک وکړئ نو جهانزیب جوهر ته بلنه ورکوو چې راشي کنډوالې کړه زموږ ښکلي هوندې ښکلي په څېر نه دي خو خسته دي زموږ زړونه کنډوالې کړل د احساس رامو به چیرې وبو ما ظالمانو ګدرونه کنډوالې کړل جینکۍ اوس مو سار د راک هم نشته خو جوهر مو دیوالونه کنډوالې کړل څه عجیبه وخت دی که نړۍ بدله شوې دو دلته ښه خبره خو بدۍ بدله شوې دو کلی ته چې وشي وایي یاس کې سترګې بیا راغلو دلته خو ګوري په بېعزتۍ بدله شوې دو ګوله که خبر نه ویلې نه وي د خبر کمه عام سکه اوس مو ته په سلګۍ بدله شوې دو ټولو خپل خپل زړه ته لکه نقل اچولي وي هره یوه کیسه دې په کیسه یې بدله شوې دو نه مو سوله ولیده او نه دا کیسې غلي شوې خدایه دا موضوع په سردردۍ بدله شوې دو سار نه تر نوک پورې هنر بټه هنر یې ته دا وجه زما په شاعرۍ بدله شوې دو ته یې له جوهره د ډولۍ خوبونه وسپینې او وړه جرګۍ اوس په ککۍ بدله شوې دو زړګي پورې کوو که جنان ګل پورو کوي قومندان صاحب زړګي پورې کوو که جنان ګل پورو کوي غزل کو ترلوګي کو که کنزل پورو کوي رایباره ته خو ورشه مشوره ورسره وکړه هیرو کلام پورې کوم که پنسل پورو کوي سروس پر دې بیبان بوچی دا زه پورې کوم که یا استعمال چاونه چپل پورو کوي د ځان مینې به ټولې ورته واچوم ترموز کې که خپله جنان مو ته تش بوتل پورو کوي هر څه د قدرچند په سلرچند مو ته ایسوم چې هونډا پور کومه که سایکل پورو کوي جوهره د خزان نه یې بهر ورسپېروي ګردس پورې کوم ته کټل پورو کوي صداس دا د نزاکت کړه د ګردل موږ ته خو ورکو جوهر د خزان نه بهر ورسپېروي ګردس پورې کوم ته کټل پورو کوي د وګړو او د بغر سر سندرو کې رانیسه جانان عجیبه مې په خبرو کې رانیسه زړګي ته زما په شپر نه یې پوهېدلای چې ته د آشنا تر مخ په غورو کې رانیسه نه باز یم نه کوتره چې د اوس در نالوزم للیه به مجیبه مې وزرو کې رانیسه لړم مر به دې ووایي نو څه معنی یې وکړه چې زر کې او بټېرې په مزرو کې رانیسه جوهره فکر وکړه اوس هغه مشهور نه یم چې اوس مې په بیدیا کې په کمبرو کې رانیسه
خپل ژوندون لکه هیلو ټېله کومه خپل ژوندون لکه هیلو ټېله کومه ستا غمونه به تر څو ټېله کومه دا به ګرانه شي ملا او پیر صاحبه چې جانان په تویزو ټېله کومه یارانې د خپل یو داسې په مخ نه ځي یارانې په پیسو ټېله کومه بیا هم نکړم د هیلې الله جبار دی ما زړګی په قدرتو ټېله کومه ژوند مې نه درومي په مخ په ځای ولاړ دی دومره لږ یې په مصرو ټېله کومه د زړه براس ته جمع شوی تلخ کېده یاره لږ یې په ګیلو ټېله کومه زوی مې نه درومي مکتب ته په دبیو دا به څو مسپقرانو ټېله کومه د جوهر د کپارۍ مټۍ د شاټ کړه دا به څه په مذهبو ټېله کومه چې زه په ټوکو ټوکو کې کیسه مې صبر خړو کړو زه چې چرګور راواخلو ټول رقیبان لړکو خدای دې چې راځي هغه وعده په یخ لیکلی دو خدای دې چې راځي هغه وعده په یخ لیکلی دو زه چې په ځیر مزدګار یو سنگرټ په خړو کو زه چې یو شستره کته خو اړو په خړای دی کول دی ونی په پتا مونږ په کړه کو چاته چې یو ځل ودا وکړو چې د یاري ما ښه خبره نه ده چې بیا ټنډه خړه پړه کړو زموږ بیا په شته پټي کې مړ نه کوم داسې موږ چې وش په وشه پنځه لاس باندې په خړه کړو دا چې شاعران دي دای خپل دای ژبې وي ضرب مشوره په نړۍ کې په ټینګاړه کړو دا چې شاعران دي دای خپل دای ژبې وي ضرب مشوره په نړۍ کې په ټینګاړه کړو بس ته د فیسبوک د اکسیون اړ شوی چې سره 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 وګڼو کې روپاسته ده انځور کاروان صاحب یی چې د اکسیون خلکو کوږي چیرته یې نور وسکټونه خلکو کوږي دستا شوند دستا سترګو ته حیران دي ستړي ستړي فریادونه خلکو کوږي خپل یې ته ته ډاکټر شو د غفور ټول بوتو بوند غفور خلکو کوږي ته خاستای زبدرنګ در سره خیم نو کومو په نظر د خلکو کوږي زما یار زګری رنگ جامې وکړ در سره چان زرونه خلکو کوږي خپل یاداره کام ته ځون خیام کی او ورځ به د بدونه خلکو کوږي شبکه ولای کژه وایي خاصه غلګ شوی دي ترونه خلکو کوږي چې په شولو کې خلک وران کې بیان نه وي د لرګي د خطونه خلکو کوږي چې په شولو کې خلک وران کې بیان نه وي د لرګي د خطونه خلکو کوږي چوکیدار جمعتونو ته په کار د جمعتونو نه کلکونه خلکو کوږي زوی سوچ کوم مقصد په مکتب کې د بکسونه کلمونه خلکو کوږي خصوصا یو بس جمعات ته خدای دې کاکا جمعتو ته خو بټونه خلکو کوږي موږ به مونږ خو خپل هیواد کې خپل هیواد نه خو به مونږ خلک او کوږي او چې وسلې دي او یا سر پکې خلاص دي په دې هیله زیارتونه خلکو کوږي امانت چې په بل وطن کې خخ کړي بیا د ځان سره قبرونه خلکو کوږي چا خدای چې صبر تر نه جوړيږي د پلارونو په هټنه خلکو کوږي خپل جبونه په منډو خپل یو باړو د جبونه موبایل نه خلکو کوږي یا وی په لندا د خپل لپاره د مخنه ګروپونه خلکو کوږي څومره شرم ده په خپل لباس او شکر چې اجازه ته پتل نه خلکو کوږي او خیال نه کوي ګلونه هغه ځای کې چې په کوم ځای کې ګلونه خلکو کوږي چې د کور په دیوالونو پس اوري به چر څخه وزرونه خلکو کوږي پیش وخونده شاته درې جنازې یې په رسول خپل سرونه خلکو کوږي پیراوړي مډيري کې مصرف کام کا د جوهر نه جيبونه خلکو کوږي توجه ده هم ډېر ده پټان صاحب د زمانون مې نه پرېږدي چې دیم شعر وایا د عشق شکر میں قضایی دا مشکل نہ جوڑوی شیرین جانان میں شگر پری دا مشکل نہ جوڑوی
د مصنوعي ښایست چې خپل کړې نور د سرو لري د یار ښایست مې طبیعي دی مشکل نه جوړوي خپل یا نظر مې ستا د مخ مو کرشمو ته ځیر دی د وحشتونو نه خالي دی مشکل نه جوړوي زه یې د مینې د دیدن ته ځان مې واړه راغلم مزاج مې ځکه طبیعتي دی مشکل نه جوړوي د ستا د سترګو تصور کوم دستا د سترګو پوډري دی مشکل نه جوړوي او جوهر که څنګه شوخي کوي د شعر په ژبه د غم په وړاندې ځوابي دی مشکل نه جوړوي توجه څخه مو ډېره ډېره خلک له تندې مړه کېده باران په ښار نه کېده خلک له تندې مړه کېده باران په ښار نه کېده ګل دې نیولی و خو زړه دې په ګزار نه کېده خلک له تندې مړه کېده باران په ښار نه کېده ګل دې نیولی و خو زړه دې په ګزار نه کېده دواړو به خاورې غورځولې د یو بل سترګو ته دواړو به خاورې غورځولې د یو بل سترګو ته تا نه راتله نه کېده ما نه انتظار نه کېده په انتظار کې پاتې ملګري پکتیکا ته ستنې دو عبدالبري نایمي راځي عزیزه ماته چکچک وکوئ له پکتیکا عبدالبري نایمي دوی ته یوه ټپه ډالۍ ته وایي د زړه بیکې چې مې کږې شوې د جانان سترګو په پلټاس ویستلی یم او شهزاد ته یو دوه بیتونه وو او تر بیټ او بال تر څلوریزې د جار تر بیټ او بال تر څلوریزې د جار زما اتله تر شپږیزې د جار تا تل خوښۍ راوړې دې وطن ته تر پنځوسیزې د قربان او تر سلیزې د جار ډېره مننه له توجه د ارواښاد ضیاءالان دوه بیتونه دي چې ژوند د نایي جانان هندارې دي شل ځایه ناست یم ژوند د نایي جانان هندارې دي شل ځایه ناست یم چا سره وره په وره بېلتون چا ته له ورایه ناست یم او زه په نغمو پسې راغلی ته نغمه د ژوندون ستا د سندرو مینهوال یم ته یې وایه ناست یم د مشاعرې په دې برخه کې امیرزاده تراب ته بلنه ورکوو د پیر محمد کاروان ادبي ټولنې غړی امیرزاده تراب صاحب دې راشي اننګي دې ژېړ بلې 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 اننګي دې ژېړ بلې 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 رخسار ګل دې د سنځلې بلې بلې دی ویل ستا واړه غزلې بلې بلې ما ویل یار هغې بلې 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 یو چا سرې سپینې منګولې بلې بلې پر یو چا دې اچولې بلې بلې او وی درابه دې زړه کې څنګه ښکارم ما وی بلې 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 د ټولو ملګرو په اجازه ټولو ته ښه راغلاست ډېرې خبرې نه کوم راځم یو شعر وایم او وایي چې دلته چا له ډېرې مستۍ زهر وخوړل دلته چا له ډېرې مستۍ زهر وخوړل چا هم له بلا مجبورۍ زهر وخوړل او غرونو کې د خان بابا رباب تر ځان زمزۍ لاندې لمن کې شپېلۍ زهر وخوړل او ها چې مورغۍ به په اتڼ کې ګډېدله یار پسې هغې لیونۍ زهر وخوړل او دا چې توازن نشته اخري بیت وایم وایي چې وابرې چې یو ورځ قراب زهر وخوړل نن یې د لیونۍ شاعرۍ زهر وخوړل مننه له توجه
وروسته د ټولو رایه دغه ده چې یو ګړی د هنرمندانو تماشه کوي یو څو شېبو لپاره یې له محضر څخه خوند اخلي د سندرو هغه بابا خان سره یو ماشوم راغلی دی بل ماشوم یې دواړه نو یو ګړی د واخلي دغه دوی سره یو ګړی پاتې کېږي هغې نه وروسته به بېرته بیا دعا ده مننه